چانای او ټوکې سلیماني چای دا ډېر زیات مزه کوي ګډ له اوبو چې پوخ سوی ګډه روانې په خوړ ورته وایي دا خلک پخواني خلک وایي دا د خوړ اوبه دا ډبې ووایي ډېرې خوندورې پښتونخوا راډیو ملګري او ګروپ سرګردان وال چې دی او جبهه نامعلومه ده راغلي د پړاو پروژې د پړاو سیمې ته تر څو یوه میله کوي غونډې وکړي تر روژې مخکې او دا غوښې نوشیجان کړي ځکه چې هغه په روژه کې بیا انرژي ته ځای نشته نو په روژه کې بیا سړی عبادتونه کوي او تر عبادتو تر څنګ خوبونه کوي نو سیل او تفریح به بیا په عید کې کوو دغه مو مننه سروزوال صاحب خیر اوسې سیال صاحب هم یو څه وایي موږ هم راغلي دا سروزوال صاحب سره په همکاري لګیا یو مقصد خیر اوسې زه به غوښه ورسره کوو چې برابر دا نور یاران هم ناست نبي ګله ته السلام علیکم موږ هم بس نو کله کله چکر شوي سړی ذهنا ریفریش شي کابه شي کنه دا ډېر وخت چې نو ته بس نن برو دا تصمیم نیولای دی چې په دا تفریح وکړو ډېر ښه فرهاد صاحب خدای دې راوله سوړ یې ښه یې خیر صحت ښه ده شکر د خیر ډېر وخت د مزګرو سره اول وار چکر سره وتلی ډېر ښه دا د الهام صاحب هم راورسېدو الهام صاحب خدای دې راوله ستړی مې الهام صاحب لیدونکو ته څه وایي خو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې جوړ به وي ملګرو نننی تفریحي سفر تقریبا د ناڅاپي او دغه ساحې ته راغلي یو هوا تقریبا برابره ده خو موسم نه دی ډېر ښایسته ځکه چې اوس به له دې وروسته حمل راځي او بیا به موسم برابریږي خوندور کېږي ډېره مننه الهام صاحب نعیمي صاحب خدای دې راوله څه وړ یې لیدونکو ژوند لنډ او تنګ ده او مصروفیتونه ناخوالې او د ژوند دغه مجبوریتونه چې موږ یې باید وپالو هغه ډېر وخت ناوخته دغسې یو سفر چېرته کوئ چې لږه مو اروا تازه کېږي او په روح او روان باندې مو دا ډېر ښه تاثیر لري ته څرنګه یاران ډېره مننه سیف الله جانه خدای دې راوله ښه یې خیر یې سیف الله بیا د سعودي مسافر ده اصل صاحب ته هم څه ورته وایي دوستانه مننه زهین صاحب ډېر خوندور چکر ده ډېر ښه د چل ملګري راغلي موږ ویل چې بیا روژه را روانه ده یو چکر به ووهو او سیاری به وکړو ډېره مننه خدای دې راوله جوړې خیرات ده کراري ده خیر شهاب صاحب خدای دې راوله لیدونکو ته څه وایي لنډ څه ورته وایي بس د چکر او د تاسو دلته د راتګ مورد او ډېره مننه ملګري راجع شوي دي نو سروزوال صاحب لګیا ده خبر مې څه پخوي هغه بیا دغه په نتیجه کې به بیا لږ وروسته بیا خبرې